بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد قدرمن لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. یو ځل بیا خوښ یم چې له تاسو سره په یو ډیر مهم بحث باندې تاسو قدرمنو ځوانانو لیدونکو او اوریدونکو یو غوښتنې په اساس باندې نن په یو ډیر مهم بحث باندې هغه د مطالعې کلتور خپلول دي، د لوست او د مطالعې سره د مینې او عادت جوړول دي. په دې باندې خبرې کوو. ډیر ځوانان مونږ پوښتنه کوي چې څنګه کولی شم کتابونه ولولم، څنګه کولی شم د کتاب سره مینه زیاته شي، څنګه کولی شم د مطالعې عادت خپل کړم. یو ملګري د یو ولایت څخه موږ نه پوښتنه کړې چې زه کابل ته راځم، کتابونه اخلم، ځان سره وړم ولایت ته، مګر کله چې یو دوه پاڼې دوه صفحې ولولم بیا مې زړه نه کېږي چې ادامه ورکړم. د مطالعې د خپلولو او د مطالعې د عادت د جوړولو سره باید ډېر زیات احتیاط وشي. په دې معنی چې د کتاب څخه زړه توری له ژوند څخه زړه توری. مطالعه په تیاره کې رڼا پیدا کول دي. مطالعه د تاسې د لوستلو، لیکلو او د ویلو، یعنی د تاسې د خبرو کولو توان هغه زیاتوي، د هغه قدرت او پیاوړتیا زیاتوي. هغه کسان چې نشي کولی په مجلس کې خبرې وکړي د هغوی مطالعه کمه. هغه کسان چې ښه لوستل نشي کولی، اخبار نشي لوستلی، کتاب نشي لوستلی، چیرته کوم عبارت نشي لوستلی، هغه د مطالعې نه لرې پاتې شوی. هغه کسان چې نشي کولی په بحث کې ښه دلایل وړاندې کړي، له مطالعې څخه لرې پاتې شوی. هغه کسان چې د وینا فن یې نه ده زده، له مطالعې څخه لرې پاتې شوی. که غواړئ دغه ټول موارد، یعنی هم لیکل، هم لوستل او هم ویل مو غښتلي شي، پیاوړي شي، مطالعه باید وکړي. هغه کسان چې ګڼ ملګري ځوانان محصلین موږ پوښتنه کوي چې په ذهن کې مې ډېر څه دي، ډېر څه راسره دي د ټولنې په باره کې، د اصلاح په باره کې، د خپل ځان په باره کې، خو لیکلی نه شم. ځکه یې نشي لیکلی چې مطالعه نه لري. نو که غواړئ چې لیکل دې ښه شي، پیاوړي شي، غښتلي شي، باید مطالعه وکړي. ښه، اوس مطالعه څنګه پیل کوو؟ ځوانان پوښتنه کوي څنګه کولی شم مطالعې سره. د ما خپله تجربه شخصي، زه نه غواړم په هغه ژورو علمي بحثونو کې کېوځم. ما خپله تجربه دا ده چې که غواړئ د مطالعې عادت خپل کړئ، اول له شوق او ذوق څخه شروع کړئ. هر هغه څه سره چې تاسې مینه لرئ په ژوند کې، د هغه په اړه باندې مطالعه پیل کړئ. ډېر ځوانان زه وینم کرکټ سره یې مینه ده، فوټبال سره یې مینه ده، باکسینګ سره یې مینه ده، دا نوې لوبه راوتې فري فایټ، دې سره مینه ده، سوشل میډیا سره یې مینه ده، غواړي فیسبوک کې بوخت پاتې شي. په همدې مورد کې چې ته مینه ورسره لري، په همدې مورد کې مطالعه شروع کړه. مثال په ډول د کرکټ د لوبغاړو نومونو په اړه باندې، د هغوی د کورنۍ، د هغوی د ژوند، د ټیمونو په اړه باندې کوم کتابونه لیکل شوي، اخبارونه، مجلې، دا مطالعه کړه. کله چې تا د شوق او ذوق څخه خپله مطالعه شروع کړه، آهسته آهسته 10%، 20%، 30%، په دغو سلونو کې د اړتیا وړ مطالعه هم ورسره پیل کړي. مثال په ډول تا نن یو کتاب راخیستی چې هغه د کرکټ په اړه باندې، د کرکټ د لوبغاړو په اړه باندې، یا د فوټبال په اړه، یا د تکواندو په اړه باندې، د کراټو په اړه باندې، په هغه کې بحثونه دي چې تا ورسره مینه ده. هغه مطالعه کول، هغه سره خپل د ښوونځي، د خپلې پوهنځي، د خپلې اړتیا وړ یو کتاب هم ورسره شروع کړه. نو یو کتاب چې ته د خپل ذوق او شوق کتاب لولې، یو د اړتیا وړ کتاب ولولې. ته آهسته آهسته د اړتیا کتابونه دې زیاتوه، د شوق او ذوق کتابونه کموه، یا هغه مطالعه چې ته د شوق په اړه باندې کوې هغه آهسته آهسته کموه. کومه مطالعې ته چې ته اړتیا لري په پوهنځي کې، په ښوونځي کې، د خپل ژوند په پیاوړي کولو کې، د خپلې دندې اړوند کتابونو کې، د هغه اړتیا وړ کتابونه زیاتوه. د دې اړتیا کله چې تا مطالعه د ذوق څخه، د شوق څخه اړتیا ته واړوله، دغه اړتیا به د تا عادت بیا ګرځي. ته به بیا آهسته آهسته د عادت له مخې نه کتاب مطالعه کوي. کتابونه ډېر جالبه خبره ده چې ته کله یو کتاب مطالعه کوي، هغه کتاب تا نورو کتابونو مطالعې ته هڅوي. مثال په ډول ته غواړې د حافظې د پیاوړتیا په اړه باندې، د ارواپوهنې په اړه باندې کتاب ولولې، دغه د ارواپوهنې کتاب تا د فرایډ په اړه باندې مطالعې ته خپله هڅوي چې د فرایډ نظریات څه وو، د هغه باورونه څه وو، یا سارټر د ټولنې په اړه باندې څه بحث درلود، یا د مثال په ډول د شخصیت جوړونې په اړه باندې د علماو بحثونه کوي. هغه آهسته آهسته ته خپله ځان، ته د ټریسي کتابونو ته خپله اوړي، ته به ځې د کارنیګي کتابونو ته به ته خپله بدلېږي. ځکه کتاب بیا دا لکه زنځیر داسې ده، او دا زنځیر له سلګونو، زرګونو، میلیونونو کړیو څخه جوړ ده. نو بیا به تا د مطالعې بحث هغه په یو عادت باندې بدل شي. دغه عادت هغه وخت بیا کولی شي چې پیاوړی کړي، ځان سره یې وساتي،
چې ته دوه ډېر مهم کارونه د عادت په وخت کې وکړي. یو دا چې کله کتاب مطالعه کوې له خپلې کورنۍ سره، له خپلو ملګرو سره په سوشل میډیا کې، په ښوونځي کې، په پوهنځي کې د هغه کتاب اختصار، د هغه کتاب لنډیز په هغه په اړه باندې بحث کوه. ځوانانو ته وایه، ملګرو ته دې وایه، کورنۍ ته دې وایه چې ما نن یو کتاب خلاص کړ او په دې کتاب کې په دې مسایلو باندې بحث و. اول څپرکی، دویم، دریم، پنځم او پایله یې دا شوه. دویم دا یو خو دا بحث شو. دویم کار چې ته باید د دې کتاب په اړه باندې وکړي یاداښت لیکل دي. ته باید د دې کتاب لنډیز راواخلې او هغه د یوې ویبپاڼې، یوې مجلې، یو اخبار له لارې نه نشر کړې. دغه دوه عادت چې تا خپل کړل، دغه دوه کارونه چې تا د عادت په اړه باندې وکړه، نو د کتاب سره به تل پاتې مینه ستا پیدا شي. یو کتاب د 100 ملګرو څخه بهتره ده، خو یو ملګری بیا د کتابونو قدم نه پکې راځي. نو د کتابونو سره د کتاب سره د عادت پیدا کول، د کتاب سره عادت جوړول، دغه مرحلې باید ته طی کړي. اول د شوق او ذوق مینې څخه شروع وکړي، دویم په اړتیا بدل کړي او اړتیا به ته آهسته آهسته عادت ته راوړي. امید د ملګرو چې دا تاسو سره مرسته وکړي. ډېره زیاته مننه.